زما ډیرو معززو مشرانو کشرانو رونو، الله رب العزت دا مسلمان ډیر خسته شکل کې پیدا کړی دی او ډیر عظیمه سرمایه ولا ورکړی د مسلمان لا. اگر چې نن سبا مسلمان سره د دې سرمایه چې کم دی غم نشته دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په امت کې مونږ او تاسو یې پیدا کړو، دا عظیم دولت دی او د دې دولت به مونږ ته هله پته ولګي زما محترم ورونو چې کله زمونږ او تاسو ملاقات د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وشي په محشر کې او حساب کتاب شروع شي او مسلمان هم یو سیټ ته ولاړي کافر هم یو سیټ ته ولاړي، نو به مسلمانۍ پته ومولګي او چا چې الله منلې نه وي هغې ته به هم اندازه ولګي. ځکه د کافرانو باره کې قرآن کې الله فرمایي چې کم کافران دي دی به د قیامت په ورځ وایي چې یا الله کاش چې مونږ خاورې ایرې وې، یقولو یا لیتنی کنت ترابا، کاش الله مونږ وې دنیا کې خاورې ایرې. ځکه دی به حساب وګوري کتاب به وګوري. دا ورځ د محشر داسې ورځ ده چې دا را روانه ده په هر مسلمان کافر باندې، نو د دې دپاره چې کوم دی تیاری دی او قرآن او حدیث کې د دې هم ډېر ذکر راغلی دی. خو نن سبا که معاشره کې مونږ تاسو وګورو د نبی علیہ السلام یو اهم حکم خلکو پرې غوستی دی، هغې ته صلې رحمي وي چې رور به د رور سره چې کوم دی ښه ملګرتیا او داسې غسته زندګي تیروي. ورور به د خور تپوس کوي، ورور به د رور تپوس کوي، پلار به دغه شان تپوس کوي د زوی، زوی د پلار تپوس کوي. دا صلې رحمي ده. نن سبا خلک د اسلام اهم رکن صلې رحمي پرې غوستی ده. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، انس رضی الله تعالی عنہ روایت کوي د نبی علیہ السلام نه. انس هغه صحابي دی رضی الله تعالی عنه چې کله نبی علیہ السلام هجرت وکړو مدینه منورې ته، دا مور راوستو انس رضی الله تعالی عنہ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مور وی اے د دو جانو سردارا، دا زما زوی دا بستا خدمت کوي، دا ما تعالی درګو په خدمت باندې صرف ستا خدمت بکوي. انس رضی الله تعالی عنہ فارق راضی لس کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کړي. خو انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو ځل نبی علیہ السلام ما د سکار اواله کو او بهر اوتم کار پسې روانم چې ما وګته هغه کار ما نه هیر شو، چونکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې دا ماشوم ورکړو دی ډېر وړوکی دا لاړ ولته ماشومانو سره په لوبو باندې چې کوم دی اخته شو، لوبې کولې. دی وخت کې ډېر ټایم یې واړلو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام راووتو ویې کتلو انس رضی الله تعالی عنہ دې ماشومانو سره لوبې کوي. راشه د نبی علیہ السلام اخلاق وګوره. نبی علیہ السلام انس ته وی اے انسه تلا تلنی ته ما کار حواله کړو و یا رسول الله. هغې د چې وکتل انس رضی الله تعالی عنہ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې انس ته وکتل، انس په منډه لاړو رضی الله تعالی عنہ کار پسې روان شو. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابي فرمایي چې ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لسو کالو کې غوسه نه ده کړې او نه یې زه چېرته ډبولم. دا د نبی علیہ السلام اخلاقو. عایشې رضی الله تعالی عنها چا تپوس وکړو چې د نبی علیہ السلام اخلاق څه دي؟ عایشہ رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي کان خلقه القرآن، تا قرآن ویلی نه دی؟ که د نبی علیہ السلام اخلاق ته پیدا کې او ګوري عمل پکې نو قرآن نواله دا د نبی علیہ السلام اخلاق دي. زمونږ ستاسو معاشره کې اخلاق څه دي؟ خپلو بیبیانو سره که کور ته راشو بیبیانې زمونږ نه تنګوي، ماشومان زمونږ نه تنګي، دغه شان د ګاونډیانو بچي زمونږ نه تنګي. دا د نبی علیہ السلام اخلاق دي. نبی علیہ السلام وایي خیرکم خیرکم لاهلی، بهترین په تاسو کې هغه سړی د نبی علیہ السلام وایي چې هغه د خپل اهل سره ښه وي، خپلې بیبیانو سره ښه وي. او نبی علیہ السلام وایي زه په تاسو کې د ټولو نه ښه یم ځکه چې خپلې بیبیانو سره ښه یم. نبی علیہ السلام به خپلو بیبیانو سره له کټوۍ پخوله. دغه شان دی به نبی علیہ السلام کله ناکله کدوم کټ کول وړوکې وړوکې. او ځکه نبی علیہ السلام وایي تاسو د خپلو رشته دارانو د ګاونډیانو سره حسن سلوک کوئ، ښایسته اخلاق کوئ. کله تاسو انګولې پخوئ، کټوۍ پخوئ، نبی علیہ السلام وایي تاسو پکې اوبه زیاتې واچوئ چې ګاونډي له هم دغه کټوۍ یوسئ. الله دې رحم وکړي. مونږ له الله دومره توفیق راکړی که راکړی مونږ د ګاونډي سره بد کوو. نبی علیہ السلام فرمایي کله چې تاسو یو شی راوړئ نو ګاونډي له هم پکې چې کوم دی حق ورکوئ، ادا کوئ. کامل او مکمل انسان هغه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
چې دی څه کوي یو شی خپل ځان لپاره خوښ ګڼي دا د بل مسلمان دپاره هم خوښ وګڼي دا کامل دی مونږ څه وکړو چې مونږ ځان له خوشې راوړو او په کوڅه کې راته ماشوم ولاړي او د پلانکې ماشوم ځای ولاړي هغه مونږ ته بد ګوري مونږ به لاس کې یو شی د خوراک روان کړی یا به د میوې هغه به راته ګوري یتیم به مونږ بیا ورته وښیو خو مونږ به څه وکړو هغې له ورنکړو نبي علیه السلام فرمایي کوم کس چې د یتیم پالنه وکړه نبي علیه السلام ګوتې داسې ونیولې وایي ما سره به جنت کې داسې یو ځای لکه څرنګه چې دا دوه ګوتې یو ځای دي د یتیم پالنه وکړه یتیمی په سر لاس راخ کو او دا هم راځي کتابونو کې چې کوم سړی یتیمی او د یتیم په سر باندې د لاس راخ کلو چې څومره ویښته ستا د لاس لاندې راغل دومره نیکۍ او اجر به الله درکوي خو بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام دا صحابي انس رضی الله تعالی دی وی چې نبی علیه السلام نه مې اورېدلی دي چې نبی علیه السلام وی کوم کس چې دا غواړي چې زما رزق دې ډېر شي او زما عمر دې زیات چې مر دي الله مرګ زر نه راولي نبی علیه السلام علاج ښودلی دی که ته خپل عمر زیاتول غواړې ای زما وروره یا خپل رزق زیاتول غواړې نو ته صلې رحمي کوه د خپلوانو سره خپل رشته دارو سره صلې رحمي وایي دې ته چې ستا خپلوان تا کر نه راځي او ته ورځي هغه تا د کوره وباسي او ته خپل کور ته راوغواړه دې ته صلې رحمي وایي خو دې ته صلې رحمي نه وایي چې یو سړی تا سره بد کوي ته مو سره بد کوې دا ګورې صلې رحمي نشي کېدی دا خو د سپو کار دی چې هغه هم بد کوي ته مو سره بد کوې نبي علیه السلام موږ له ډېر ښایسته اخلاق او زندګي چې کوم دی په اسلام باندې د ښودلو احکام موږ ته ښودلي دي نبی علیه السلام وایي تاسو کې چې کوم سړی دا غواړي زما عمر دې زیات شي زما رزق دې فراغه شي نبی علیه السلام وایي دا خپل خپلوانو سره چې کوم دی صلې رحمي کوي دغه رنګې بل حدیث کې راځي علي بن ابي طالب رضی الله تعالی فرمایي دا د نبی علیه السلام تر زوی دی او څلورم خلیفه دی د نبی علیه السلام دی وی کوم سړی چې دا غواړي چې زما رزق دې زیات شي عمر مې دې زیات شي او دغه شان الله دې ما بد مرګ نه وساتي نو دې د صلې رحمي کوي مرګ خو هر چاله راځي مرګ نه یو سړی هم نشي خلاصېدی خو چاله ښه مرګ راشي چاله بد مرګ راشي ښه مرګ دغه دی چې ته په سجده کې پروت یې الله تا نه روح والي دا ښایسته مرګ دی نبی علیه السلام وایي کوم سړی که د بد مرګ نه یریږي او خوښوي هم نه نبی علیه السلام وایي دا دې صلې رحمي وکړي د خپلوانو سره د خور سره نن سبا الله دې رحم وکړي د خور سره خو سړی بالکل صلې رحمي نه کوي کله چې د میراث مسله راشي نو موږ خور ته څه وایو که د میراث مسلې باره کې راغلی ګورې بیا موږ کارمه راځه دا خو شریعت ورکړی لور خور له حق د میراث موږ څه کوو جي د خور حق چې کوم دی دبه وکړو چې بس خورې راځه زه به تا باندې حج عمره وکړم او بس میراث باندې څه کې نه ته چې کوم حق خور لور له ورکې په دې خو پنځه شپږ چې کوم دی حجونه عمرې کېږي نن سبا تاسو ته پته نشته د خور او د لور حق چې کوم دی مسلمانانو دباو کړی دی الله به درنه تپوس کوي کوم کس چې د خور او لور میراث کې حصه ورنه کړه نبی علیه السلام فرمایي چې دغه کس به الله جنت کې هم ځای ورنه کړي چې دی د خور او لور چې کوم دی میراث نه ورکوي د دې خبرو چې کوم دی تاسو ته دا خبرې پیژندل پکار دي علماو سره ناسته کول نن سبا خلک علماو سره ډېر لږ هم نه تپوس به څه وکړي خو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم سړی چې خیرات صدقات کوي او دغه شان د صلې رحمي کوي نو دغه انسان به الله د بد مرګ نه چې کوم دی ساتي بد مرګ نه به څه کوي الله ساتي نو د بد مرګ دا خاتمه چې کوم ده دا تاسو عمل کوئ نو ستاسو بد عمل او بد مرګ هم چې کوم دی ختم شي نو د نبی علیه الصلاة والسلام طریقې دي او دغه رنګې حدیث مبارک کې هم راځي ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي نبی علیه السلام نه تپوس شو یا رسول الله زه احسان چا سره وکم نیکی خو موږ تاسو کوو که نه چا سره وکم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ای ابو هریره که ته چېرته نیکي کول غواړې د مور سره وکړه مور سره وکړه درې پیره تاکید ورته وکړو په څلورم پیره ورته وایي ای ابو هریره که ته نیکي کې د خپل پلار سره وکړه دا زموږ استاد شریعت احکام موږ ته ښودلي دي نو یو حدیث مبارک کې دا هم راځي که تاسو دا غواړئ چې صلې رحمي وکړئ نو مور سره وکړئ پلار سره وکړئ خور سره وکړئ ورور سره بیا ورپسې مرتبه باندې تره ماما وغیره دې سره چې کوم دی صلې رحمي وکړئ نو نن سبا په معاشره کې صلې رحمي دا کنیکشن بیخي کټ شوی دی رور نه چې کوم دی متنفره دی لرې ګرځي د رور غم نه کوي رور د خور چې کوم دی غم نه کوي چېرې دا خور به مې وږي وي دا خور مې پریشانۍ کې وي تکلیف کې به د هغې غم نه جي دا نشته دی ولې چې هغه مینه ختمه شوه هغه سکون لاړو د نبی علیه السلام طریقې لاړې کله چې د نبی علیه السلام طریقې لاړې نو بیا ته د رونو غم مه کوه د خور رشتهدارۍ غم مه کوه او
مسلمان باندې ګوره دا رشتہ داری پالل دا فرض دي. چا سره به ته رشتہ داری پالي؟ حدیث کې راځي، کتابونو هم دغه مسله ذکر کړې ده. ورور، خور، تر، ماما وغیرہ دا چې کوم دي سره رشتہ داری پالل دا فرض دي. مسلمان د دینه خبر نه لري. فرایضو جسه کې مسلمان د فرض حکم نم چې کوم دی انکاری دی او نه کوي. که ورته وي چې لکه زکات در باندې فرض لازم دی او جی بس نشته هیلی وکړي، نو ګوره اسلام کې هیلی میلی ګوره چلی نه. محترمو دا یو سنگینه مسله ده. ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صله رحمۍ باره کې دا فرمایلی و. نبی علیه السلام یو ځل مجلس کې ناستو او نبی علیه السلام صحابو ته وفرمیل ای زما صحابو که دې مجلس کې یو داسې سړی ناست وي چې هغه صله رحمي کټ کړې وي نو زموږ مجلس نه چې کوم دی پاسي. یو صحابي پاسېدو، لاړو څه وخت پس بیا راغی. نبی علیه السلام ته وسلام ته تپوس وکړو چې زما صحابي چېرته تللی وي؟ یا رسول الله زما د ترور سره هغه تعلق کټ شوي و، صله رحمي مې کټه شوې وه. یا رسول الله ترور له لاړم، ترور ته مې وي چې بس ته راته دعا کوه او معافي راته کوه، زما سره دعا معافي ده. واپس راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس د صحابي پاسئ چې کوم مجلس کې یو داسې سړی ناست وي چې صله رحمي کټ کوي، دغه مجلس ګوره دعاګانې هم الله نه قبلوي. ځکه حدیث کې راځي کله الله رب العزت دا مخلوق پیدا کو، تمام مخلوق الله رب العزت پیدا کو، صله رحمي یو ښایسته شکل کې راغ، الله ته ودرېده یا الله زه دې هم پیدا کړم، خو واوره یا الله که زه خپل چا ستا بندگانو خپل ځان سره نږدې کړم څه به ورکې او که لرې کړم څه به ورکې. چونکې دا خفه شکل کې راغلی و الله رب العزت له. الله ورته ویل ای صله رحمۍ که ته چا یو ځای کړې نو زه به چې کوم دی ځان سره یو ځای کړم او ته که د چا ځان نه لرې کړې زه به چې کوم دی د ځان نه چې کوم دی لرې کړم. چونکې صله رحمۍ د الفاظ راوتې د الله نوم نه دی، الله رحمان دی، د رحیم نوم دی او صله رحمي دا د رحیم نه راوتې ده. نو الله د خپل نوم نه دا صله رحمي راویستې ده. مسلمان د صله رحمۍ غم نه کوي. مسلمان رالګي د بل رور رالګي د رور سټ ماتوي چې کله ورسره پیسه راشي، رور ختموي، د رور پروا نه کوي. ترور به کور کې یتیمه کونډه ناستی، د هغې غم نشته دی جي. ولې یاره بس ترور هم د غریبه ده. د غریب چې کم دی حدیثو کې راځي کم سړی غریب سره چې کم دی نیکیو کې الله څومره اجر ورکوي. مسلمان ته ردی چې کم دی پته نشته دی. د دې باره کې چې کم دی بل حدیث هم راغلی، یو صحابي راغو غالبا بانډچي و، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کوي یا رسول الله د جنت لار راته وښیه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل ای صحابي د الله عبادت کوه، که جنت تلل غواړې د الله عبادت کوه او الله سره شریک مه پیدا کوه. دریم نمبر یې ورته ویل مونځ قایم کا او څلورم نمبر ورته وایي زکات ورکه، پنځم نمبر ورته وایي صله رحمي کوه. که دغه اعمال دې وکړلی صحابي ته به جنت ته چې کوم دی لاړ شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا احکام او دا حدیث وړاندې کو. دغه صحابي ویل زه په دې باندې عمل کوم. نبی علیہ السلام وایي که په دې باندې عمل وکړو بس دا انسان کامیاب شو. نو محترمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صله رحمۍ ډېر زیات چې کوم دی حکم کړی دی. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصار او مهاجر دی خپل منځ کې رونه کړل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل چې نن نه پس مهاجر او انصار خپل منځ کې رونه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې رونه کړل صحابو یو داسې یو مثال قایم کو چې یو صحابي راولګي او بل صحابي ته فرمایي نن نه پس ته زما رورې زما په جیداد کې ستا حصه ده، که زه مړ شم زما دا جیداد ستا شو. داسې مثال قایم کو. بیا صحابي ورته فرمایي دوه صحابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام رونه کړل. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی بارک راضي صحابي ورته فرمایي بل صحابي وایي خو نن نه پس ته زما رورې زما دوه ښځې دي، یو له به زه طلاق ورکم هغې سره چې کوم دی ته نکاح وکړه، خو هغه ښځې لکه زه طلاق ورکوم نو دواړه به ځان سره کینم چې کومه بیبي زما ستا خوښه شوه زه به هغې له طلاق ورکم ته ورسره نکاح وکړه. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وفرمیل چې نه 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 الله یې تعالی په دې مال او بیبیانو کې برکت واچوي، ما ته بازار ښیه بازار. کله چې ورته بازار وښودلو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ته دی لاړو بازار ته. بازار کې چې کوم دی عبدالرحمن ابن عوف ډېر زیات مالداره شو. حدیثو کې راځي چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه څلور ودونه کړي، دومره مالداره شو او دومره مال جیدد ولا الله ورکو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه چې بې انتها په اوښانو به چې کوم دی د مال ګرځېدو. څلور ښځې وي او یو اخره یو بیبي راپاسېده دی پکې ویلې
چې یاره زما دی خاوند چې کومه مال دی هغې کې ماله چې کوم دی لږه حصه راکوي. نو د شریعت مسله دا ده کله چې سړی واده وکړي د مالي نو دله به چې کوم دی ښځې له چې کله میراث ورکوي نو 8مه حصه به ورته میلاویږي. په هغه صورت کې کله چې د ښځې بچي وي او کله چې 2 ښځې وي نو بیا به د 8 په 2 باندې چې کوم دی تقسیم کړي او چې 3 ښځې وي 8 په 3 تقسیم کړي که 4 نو 8 به بیا په 4 تقسیم کړي. نو دغه بیبي ورته وفرمیل چې ماله څه حصه راکوي لږه غوندې تاسو نه خپل زما خاوند دی عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه د دې جایداد کې ټوله حصه نه غواړم څه حصه درنه غواړم. یعنې د هغه زنانه چې کوم ده 22مه حصه چې کوم ده کېدله بس دومره حصه ماله راکړې زه به چې کوم دی ګزاره کوم. 22مه حصه هم دومره ډېره کېده سبحان الله هغې چې کوم دی ورکړله. لکه حدیث کې راځي که نه چې تاسو څه کوئ چې صله رحمي کوئ نو هغې هم چې کوم دی صله رحمي وکړله عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه چې کوم دی کورودانې سره. نو محترمو صله رحمي یو لوی باب دی په حدیثو کې. نبی علیه الصلاة والسلام باره کې راځي کله چې به یو نبی علیه السلام یو بچی د چیلۍ حلال کو نو عایشې رضی الله عنها به تپوس کو یا رسول الله ته دا غوښه لیږي دا چا کره لیږي؟ نبی علیه السلام ورته وفرمیل ای عایشې دا زه خپلې د بیبي ملګري کره لیږم چې هغه چې کوم ده خدیجة الکبرا رضی الله عنها بیبي زما وه د هغې ملګرو کره لیږم. صله رحمي نبی علیه السلام کوله. نبی علیہ السلام دې سنی چې دا بیبي می وفات شوه او وفات کېدو سره ارسه قطع شو نه نبی علیہ السلام وایي دغه خپله حصه چې کوم ده د غوښې ده هغې ته لیږم. نبی علیہ السلام وایي تاسو که کافر مور او پلار هم هغې سره احسان کوئ دغه شانتي مور د کافر د پلار د کافر دی هغې سره به صله رحمي کوي خو خبره به یې نه منې چې تا شرک او بت ته چې کوم دی په سجده باندې غورځوي دا خبره به یې نه منې نور به سره احسان معامله کې محترمو. دغه رنګې مسلمان به مسلمان ته چې کوم دی خپل ځان دا د خپل ځان له اوچت ګڼي. مسلمان مال نن سبا خلک خوري د مسلمان مال بعضې کسان را پاسېږي د مسلمان څه کوي کافر مال راوالي لوټ کړي وی خوري وایي دا زموږ دپاره جایز دی ولې وایي کافر دی د کافر مال ګورې په تا باندې حرام دی. یو دغه شان دی کافر دی چې کله د مسلمان په ملک کافر دنه اجازت وغواړي او هلته اوسېږي دې ته ذمي ویلی شي. د ذمي مرګ او د ذمي نه مال تښتول داسې ده چې د مسلمان نه دی وتښتول ځکه دا خو مسلمان نه اجازت اخیستلی ټیکس ورکوي نو د ذمي هم چې کوم دی ډېر احتیاط کوي او هغه وجل هم نشته اسلام کې ځکه ستا قانون مني ستا ملک پاتې کېږي ستا د قانون چې کوم دی تابعداري کوي. نو محترمو د دې لوی باب د صله رحمۍ الله رب العزت دی وکړي چې موږ او تاسو د صله رحمۍ یو لوی باب چې کوم دی په دې باندې عمل وکړو. الله رب العزت دی موږ او تاسو له په دې خبر باندې عمل توفیق راکړي. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.